د افغانانو نړیواله شورا په دې ستونزمن او سخت وضعیت کې د خپلو خلکو د یوه مدافع او ژمن ادرس په توګه ویاړي چې نن د بلجیم په اندورفین ښار کې د خپلو درنو هېوادوالو سره د پناه غوښتنې د حقونو د دفاع لپاره د دې مهمې غونډې د کوربهتوب ویاړ پر غاړه لري. د بلجیم حکومت منفي ورکوي یا کیسونه لیټ کوي، نو په دې باندې افغان نړیواله شورا نن دا غونډه لري په بلجیم کې. د دې غونډې برخلیک به موږ د بلجیم پارلمان ته بروکسل ته به ځو، د افغان نړیوال انټرنیشنل کونسل ته، او د دې غږ به موږ په ډېرو پارلمانو ته مجاهد ملت ته جهاد د دې لپاره د ډېرو افغانانو اوس هم د قربان په ځنګلونو کې پراته دي، د ډېرو افغانانو اوس د سربیا په ځنګلونو کې پراته دي. هغه ورځ یاد کړئ تاسو چې با اکثرت خلک په دې غرور او ورور راغلي وي، په دې تکالیفو به راغلي وي. دا تګ دلته ګوره راتګ دا د مرګ سبب دی. او د هغه هېواد کې چې د افغانان دي په دې هېوادونو باندې زموږ هغه انساني هغه د بشري غږ دا دی چې په دې ملت باندې رحم وکړئ. دا خلک چې دلته راغلي دي دا د مجبورۍ نه راغلي دي، د مشکلاتو نه راغلي دي. او ټول افغانان یو شی باندې موافق شو چې موږ او تاسې خپل دښمن وپېژنو چې د افغانستان دښمن څوک ده. ولې اوس څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګونه دي؟ څوک دا جنګونه راوړي چې موږ ورته یو لارین ترتیب کړو یا یو غونډه ترتیب کړو. په دې باندې فکر نه کوم که د ملکي شوي افغانانو وخت تر نړیوالو پورې ورسېږي. اوږد کار غواړي او دوامداره کار غواړي. راځئ چې په بلجیم کې چې دغسې غونډې موږ تاسو کوو چې دې دپاره قوي کمپاین وکړو تر څو پورې ټول هغه مدني فعالان، هغه افغانان چې په بلجیم کې میشت دي، زیات مشران چې د کلو راهیسې اوسېږي د بلجیم په غټو دفترونو کې وظیفې اجرا کوي، تر څو پورې زموږ دغه غږ تر نړیوالو پورې ورسېږي. موږ په 25 سپتمبر باندې په نړیوال سازمان ملل متحد کې یو کنفرانس لرو چې هغه موږ ځانګړی کړی دی د افغان نجونو دپاره چې هغوی تعلیمونه بند شوي مکاتب بندي، خو هغې سره به انشاءالله تعالی موږ دغه موضوع هم د افغان کډوالو به ورسره یوځای کوو تر څو پورې هلته لا ښې نکاح ورکول به ځکه نړیوال سازمان هغه اداره ده چې هغلته د موږ او تاسو وخت ډېر خلک لري. مننه نوراني صاحب د پوښتنې څخه مو. نننی پروګرام د افغانانو نړیوالې شورا جوړ کړی دی د هغو ځوانانو او افغانانو لپاره چې د دې په بلجیم کې ژوند کوي. اساینم یې کړی دی او تر اوسه پورې د دولت څخه مثبت جواب نه دی اخیستی، زیاتره ته منفي جوابونه هم ورکړي دي. په داسې حال کې چې زموږ د افغانانو ژوند رښتیا هم تر هر چا لومړی په افغانستان کې ډېر د خطر سره مخ. نو د دې دپاره چې حق واقدار ته ورسېږي، نننی پروګرام د همدې دپاره دی د ټولو هغو افغانانو موږ تر شا ولاړ یو د کومو چې حق دی د اساینم د قبولیت د هغو اساینم